ولا تعقن والديك او مور او پلار ته ضرر مرسوا وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك اگر چې مور او پلار ته حکم کوي چې د خپل اهل او د مال نه دی وځه یعنی مور او پلار درته حکم کوي چې خزه د طلاق کا نو د مور او پلار حکم اومنه دا هلته چې کله شرعي سبب موجودي خزه ملامتای نو چې خزه ملامتای په مور او په پلار دی او مور او پلار درته وایي چې دا ملامته خزه د طلاق کا دا شرعي نقصان دی پکې نو بیا د مور او د پلار حکم اومنه طلاق او که شرعي نقصان په خزه کې نه نو شرعي نقصان پکې نشته کله مور او پلار ملامتای او خزه ملامته نه نو چې خزه ملامته نه او بیم درته وایي چې طلاق کا نو کچرته بل منکوحه درته ملاوي دا بل واده درته پیدا کېدو نو بیا بهتره ده چې طلاق کا او کبل واده درته نه ملاوي دو نو بیا درته دو صورت دي یو دا چې کچرته خطر وا چې ستانه بزنا صادره شي نو بیا مطلق وا او کچرته دا خطر نه نو بیا طلاق ویش او کومور او پلار ملامت شرعي نقصان پاوي کې نو پتا باندې طلاق ول نه دي لازم وان امرك ان تخرج من اهلك ومالك د مال نه دی وزه نو دلته اضاعه المال نه دی مراد بلکې تبديل الکسب مراد دی یعنی کومور او پلار درته وای چې دا ډیروري پرې د دکانداري شروع کا نو دا کسب بدل کا ولا تتركن صلاه مكتوبه متعمدا او مپرد فرض المنز قصدا فان من ترك صلاه مكتوبه متعمدا زکچا چې فرض المنز قصدا قضا پرې خودو فقط برئت منه ذمه الله نو ددنه د الله ذمہ بری شو یعنی دا په امن کې نه ده په دنیا کې په امن کې نه ده بندي خاني ته به بوتللی شي او تعذير به ورکول شي او په آخرت کې په امن نه ده نور مرتکب تارک دل مانزه کافر ده که کافر نه ده دا مسله مې درته ذکر کړې ولا تشربن خمرا او شراب مسکا فانه یعنی فان شربه دا د شراب اسکا رأس كل فاحشه دا د هرې ګناه د پاره بیخ دی ځکه د شراب په وجه عقل زایلی عقل انسان د فواحش نه منع کوي چې عقل زایل شنو انسان په فواحش کې ور مبتلا کیږي واياك والمعصيه بل دا چې ورزان د ګناه نه ساته فان بالمعصيه حل سخط الله فان یعنی فانه ضمیر شان حذف دی شان د ګناه په وجه باندې حل یعنی نزل وثبت را نازلیږي د الله قهر و اياك والفرار من الزحف او ځان ساته د تیښت نه د جنگ نه دا تخصیص بعد التعمیم دی ځکه دم په ګناه کې ور داخل دی و ان هلك الناس اگر چې مجاهدین شهیدان شي بیا هم ته ثابت قدمه پاتې کېږي و اذا اصاب الناس موت او چې کله خلق په طاعون او په وبا کې مبتلا شي وانت فيه موتم په دوی کې نو چې یو طاعون راشي لکه نن سبا کورونا الله پاک دې مسلمانان ترې نه ساتي او کافران دې ور باندې الله مبتلا کړي خدا دا سبت مرض